و ابو ذر رضی الله عنه من ته ویلي چې تاسو ته یو حدیث بیانوم د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی وای موږ ته حدیث بیانو او ویلي چې ثلاثه يحبهم الله درې قسم خلک دي چې الله سره مینه کوي و ثلاثه يبغضهم الله درې قسم خلک دي چې الله د الله بدی شي او الله سره بغض کوي درې قسم خلک چې د الله رب العالمین خوښ دي پاغي کې یو هغه انسان دی چې په مجلس کې خلک ناز دي سوالګر راغی او ویل چې الله په نوم باندې مال شرا کوي غریب موږي او مسافر مکرر را سنشته دا سوال زاری وکي او دا خلک ټول سرونه ټیټ کی او هیڅوک له شي ورنکي او په دې مجلس کې یو کس ناسي وغه وای چې د انسان له شابه هیڅ شي ورنکله او دا د مجلس نه په یو باندې باندې راوځي د قضای حاجت په نیت باندې یا د او دس په نیت باندې د مجلس نه راوځي اته څنګه چې خلکو مخې دي سوالګر دغه کو چې د تراشه ودرېګا نه پټ ورشي به هیڅ په ځان باندې پوی نه کی او ورشي د سوالګر لپاره روپۍ ورکی پیسې ولورکی صرف دام به خبر شي او الله رب العالمین به خبر شي او الذي اعطاه چاته چې د صدقه ورکړي دا به خبر شي نور به هیڅ خبر نشي نو دې انسان سره الله رب العالمین ډیره مینه کوي الله ته په نظر د رحمت باندې ګوري او یو روایت راغلی چې الله رب العالمین وتخان دي و اذا الله رب العالمین خوښ بنده ده او دین په دې کې هغه انسان دی چې هغه مسافر دی مسافر سره روان دی په سفر باندې چې کله دا سفر کوي نو د مسافر دا قانون چې د شپې سفر کوي د شپې په اخر حصہ کې به خوب کوي او چې کله د شپې اخر حصہ شي نور دا ملګری د دې ودشي و حتى اذا كان النوم احب اليه مما يعدل به تر دې پورې چې دا خوب د انسان ته دومره خوښ شي لکه څوک ته وي چې لکه 1 لک روپۍ در کوم دا خوب مکوه او دا وي چې 1 لک روپۍ مزه تیرې ما خوب کوم چې دا خوب ته ډیر خوښ شي او په دې ټیم کې دا انسان راشي او ودرېږي او الله دې سوي چې يتملقني ويتلو آیاتی دا انسان ماته چپلوسی کوي او زما آیاتونه لولي په دې ټیم کې چې د شپې اخر حصہ ده او ماته ولاړل دي انسان سره مینه کوي چې نور انسانان وددي او دا انسان ولاړ دی الله د تملق کوي او د الله رب العالمین آیاتونه لولي او دریم هغه انسان دی چې د الله رب العالمین سره ډیره مینه هغه انسان دی چې هغه مجاهد دی د الله په لار کې نور ملګری شهیدان شي دا ایوازي پاتې شي او دا وایي چې یاره په دې ځای کې زه جهاد کوم دا جهاد شروع کی یا دا شهید شي او الله فتح ورکي وای د انسان ته رب العالمین خان دي او د انسان ته رب العالمین د نظر په نظر د رحمت ته ګوري او د رب العالمین ډیر خوښ دی دا درې کسان دي چې د رب العالمین سره ډیره مینه ده او ثلاثه يبغضهم الله درې قسم خلک دي چې د رب العالمین ډیر بدی شي الله سره بغض کوي هغه کوم انسانان دي یو پاغي کې هغه شیخ الزانی دی هغه شیخ چې زناونه کوي شیخ څه ته ویل کېږي شیخ ویل کېږي صاحب الزوجه ته چې یو چا خپل خزي او دا غینه پس دا په زناګانو پسې ګرځي دا انسان د رب العالمین سخت بدی شي او الله رب العالمین ته په نظر د غضب ته ګوري او ته ګوري نه یو روایت راغلی دی ولا ينظر الیه الله ته ګوري نه او دې خلکو له درناک عذاب ورکي هغه انسان چې خپل خزي او د خپل خزي باوجود دا ګرځي نه ول پسې دا انسان د رب العالمین ډیر بدی شي او دیم هغه انسان الفقير المختال هغه غریب چې هغه تکبر کوي په جیب کې به 100 روپۍ نه خو لیکن هغه بل څه تکبر کوي چې سړی ته حیران شي تکبر دا د مالدار د پاره قبیح صفت دی د غریب د پاره خو لیکن که مالدار تکبر وکي خیر دی د مال وکي هغه مستی پیدا کړي تکبر وکي پیدا کړي خو لیکن غریب ولې تکبر کوي چې کله یو سړی غریب او تکبر کوي د انسان د رب العالمین ډیر بدی شي الفقير المختال مختال څه ته ویل کېږي مختال دي ته علما ذکر کوي چې یو سړی اصل ځان ته غري دنه پکې هیڅ هم نه ولیکن اصل ځان ته غري دا انسان د رب العالمین ډیر بدی شي او دریم هغه انسان چې الغنی الظلوم هغه مالدار چې ظلم کوي ظلمونه کوي مالدار سړی دی خپل مزدورانو سره ظلم کوي دغه رنګ د خپل غلامان سره ظلمونه کوي د خپل اهل سره ظلمونه کوي هغه مالدار چې ظالمي د دې سره رب العالمین ډیر بغض کوي او د انسان ته په نظر د رحمت باندې نه ګوري